نحمدو و نصلی علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. د اصول تفسیر په سلسله کې لکه مخکې بیان شوله تخویب بشارت او زجر پوری اصول د تفسیر بیان شوي دي. دغه اصول د تفسیر کې مخې ته چې کوم د تفسیر ذریات دي هغه په دې ډول سره دي. کله نا کله الله پاک د حق دعوت کوونکي دپاره قرآن مجید کی تسلی ذکر کوي، یعنی یو آیات مبارکه براشي هغې کې به مضمون د تسلی وي. لکه مثال په طور سره واصبر وما صبرک الا بالله، اے نبی ته صبر کوا، ستا صبر صرف الله باندې دی. نو دا عنوان د تسلی به د آیاتونو د مضامینو په اول کې راوړلی شي. تسلی په لغت کې ازالت الغم والهم، د چا نه غم او ټینشن پریشانی لري کولو ته ویلی شي. بیا په اصطلاح د مفسرینو کې تسلی عبارت ته ازالت الله الهم بسبب نزول المصائب على آل الحق بالامر بالصبر والاستقامة وانتظار الفرج والنصرة من الله تعالى. یعنی تسلی عبارت ته الله پاک د خپلو دوستانو نه غم او دارنګي پریشانی لري کوي په سبب دا چا په سبب د دغه بیان سره چې یوازې په تاسو باندې دا پریشانی نه ده. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا تاسو ګمان لرئ چې جنت ته به بغیر د تکلیفونو نه داخل شئ؟ احسب الناس ان یقولوا آمنا، آیا ګمان کې خلک چې موږ به صرف په آمنا باندې بچ کیږو، تکلیفونه به په موږ باندې نه راځي؟ تکلیفونه به خامخا راځي. نو بیا وایو په اصطلاح د مفسرینو کې تسلی ازالت الله الهم بسبب نزول المصائب على آل الحق بالامر بالصبر والاستقامة وانتظار الفرج والنصرة من الله تعالى. چې تاسو باندې کوم تکلیفونه راغلي دي دې باندې صبر وکړئ، استقامت وکړئ. تیر شوي قومونو هم د خپلو انبیاو او داعیانو د حق سره بده رویه کړې وه، هغوی ته یې اذیتونه تکلیفونه رسولی وو، هغوی صبر کړی وو. تاسو هم چې د صبر کوئ دا خبره لکه په سورې انعام 34 نمبر آیات کې به ذکر کړلی شي. کله نا کله په قرآن مجید کې اصلاح د طبیعت لپاره امور مصلحه بیانېږي. لکه قرآن مجید کې ارشاد دی اقیم الصلاة، تاسو د مانځه پابندي وکئ. دارنګه قرآن مجید کې ارشاد دی واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسو الله نه مدد وغواړئ په صبر سره او په صلات مانځه سره. دارنګه قرآن مجید کې امور دافعه عذاب، دا یو اصطلاح د مفسرینو ده. اصطلاح د مفسرینو په اصول کې امور دافعه عذاب هغه کارونه چې عذاب په هغې باندې دفع کولی شي. دې کې بیا درې خبرې دي. یو دا دی چې شرک مه کوئ، دویم دا دی چې ظلم مه کوئ، دریم دا دی چې احسان وکئ. دا مضامین چې شرک مه کوئ، ظلم مه کوئ، احسان وکئ، دا درې وړه مضامین په سورې بني اسرائیل 33 نمبر آیات نه تر 38 نمبر آیات پورې تفصیلا بیان شوي دي.
په تفسیر کې با ان شاء الله تعالی داغي تشریح او دارنګي تفصیل راځي. د سره سره اصول د تفسیر کې یو بل اصل ده کوم چې مفسرین بیانوي هغه ته ویل کېږي تزهید من الدنیا. هغه اصل ته تزهید من الدنیا ویل شي. بیا تزهید من الدنیا دا معنا د دنیا سره داسې مینه مکوئ، دنیا داسې هدف مګرځوئ د خپل ژوند دپاره چې حق په هغې باندې پرېږدئ. تزهید من الدنیا کې بیا درې خبرې ورته بیانېږي. اوله خبره الدنیا شیء قلیل، دویمه الدنیا یؤخذ منکم، دریمه الدنیا وبال علیکم. په دغه تزهید من الدنیا کې الدنیا شیء قلیل، دنیا ډیر لږ شی دی، وفاداری ستا سره نه کوي، حق ور باندې مه پرېږدئ. سورت کهف آیات 45. دویمه الدنیا یؤخذ منکم، دنیا با ستاسو نه واغستلی شي. سورت کهف 22 نمبر آیات کې داغي تذکرہ روانه ده. دریمه الدنیا وبال علیکم، دنیا بستاسو د پاره درد سر وګرځيږي. سورت کهف آیات مبارکه 40 کې داغي تذکرہ با راشي ان شاء الله تعالی. د اصول په دوران کې چې مونږه کوم اصول بیانوو د تفسیر د قرآن پاک د پاره، هغې کې یو اصل دام دی چې د الله د دین د نشر اشاعت دپاره او د الله د دین د بقا دپاره مسله د جهاد قرآن مجید کې بیانېږي. لکه سورې بقره 244 نمبر آیات کې با راشي. په جهاد کې بیا دو خبرو د پاره ضرورت ده. اول انتظام المسلمین، دویمه انفاق د الله په لاره کې مال لګول. حاصل دا ده جهاد خپل کامیابی ته رسولو د پاره دو خبرې دي. یو دا دی چې د مسلمانانو خپل د وطن د خپل کور د کلی انتظام برابر وي. دویمه جهاد کی مالی قربانی د پاره ضرورت ده چې هغې ته انفاق ویلی شي. بیا د مسلمانانو امور انتظامیو کې درې خبرې مخې ته وړلی شي. جهاد د پاره دو خبرې ضروري وي. اول انتظام د مسلمانانو، انتظام د مسلمانانو کې بیا درې خبرې ضروری دي. اول تهذیب الاخلاق، دویمه تدبیر منزل، دریمه سیاست مدینه. تهذیب الاخلاق هغه احکام توایی، هغه اوامر توایی یتعلق بشخصنا چې د یو مسلمان د انفرادي شخصي زندګۍ سره تعلق ولري، چې د یو مسلمان انفرادي زندګۍ سره تعلق ولري. دویمه تدبیر منزل، تدبیر منزل هغه احکام توایی چې هغه د مسلمانانو د ټولنې سره، د مسلمانانو د اجتماعي زندګۍ سره تعلق ولري. د دې بحث بیا سورت بقره 241 نمبر آیات کې ذکر کړل شوی دی.
دریم سیاست مدینه. سیاست مدینه دا معنا چې د هغه اوامر هغه احکام چې د مسلمانانو د مملکت سره، ریاست سره، سلطنت سره تعلق ولري. لکه سوره بقره 109 نمبر آیات کې داغي وضاحت شته. دویمه خبره چې په جهاد کې ضروری وه هغه انفاق، مالی قربانی د جهاد دپاره ورکول. سورة حدید 11 نمبر آیات کې داغي وضاحت شته. اصول د تفسیر کې توحید او د توحید سره چې څومره متعلق خبرې وي هغې وضاحت تر دغه ځای پورې وشولو. دې نه وړاندې لکه څنګه چې قرآن مجید کې توحید بیانیږي او د قرآن پاک موضوع ده یا موضوع د قرآن مجید انسان دی د دې حیثیت نه چې دی مکلف او مسئول دی. دا دو خبرو سره مونږه موضوع د قرآن پاک بیان کړی وه. خو کله چې توحید د باری تعالی بیانیږي دې سره سره د مشرکانو د شرک تذکره هم قرآن پاک کې کیږي. بیا شرک او توحید دا د یو بل د پاره ضد دي. کله چې توحید بیانیږي نو د توحید د بیان سره سره بیان د شرک دام ضروری دی. شرک په لغت کې ویل کیږي حصاداری. شریک په ویل کیږي په پښتو کې برخه خور، د برخې خاوند. بیا دا لفظ د شرک په لغوي معنا سره قرآن مجید کې 15 ځایه مستعمل دی. په تفسیر کې به انشاءالله داغي تذکره وشي. اصطلاح کې شرک څه ته وایي؟ اصطلاح کې مونږه د شرک نه په کوم الفاظو سره تعبیر کولی شو؟ اصطلاح کې شرک ان یثبت لغیر الله تعالی شیئا من صفاته المختصة به تعالی. دا تعریف فوز الکبیر کی شاہ ولی اللہ رحم اللہ کړی دی او په دې الفاظو سره فرمایي چې شرک ان یثبت لغیر الله تعالی، چې ثابت کی الله جل علا شانه تا شیئا من صفات المختصة به تعالی، ان یثبت لغیر الله، ثابت کی غیر اللہ تا. د شرک اصطلاحی تعریف شاہ ولی اللہ رحم اللہ په فوز الکبیر کی دارنگی کڑے دے. ان یثبت لغیر اللہ تعالی شیئا من صفات المختصة به تعالی، ان یثبت چی ثابت کی لغیر اللہ دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا. سشے ثابت کی یو شے د صفاتو د باری تعالی نا، یعنی دا اللہ پاک صفات مختصا، آغا صفتونا چی اللہ پاک پوری خاص تی، ادغ صفتونو نا یو صفت را غستل غیر اللہ تی ثابتول دیت شرک وائی. د دې د پاره مثال دا دی مونږ ټول عقیده دا ده چې عالم په غیب باندې صرف الله دی. یو تن د علم غیب چې د الله پاک صفت ته دا را واخلی غیر الله د الله نه علاوه یو بل چاته ثابت کی دې ته ویل کېږي شرک. ځکه علم الغیب دا صفت چا دے؟ دا اللہ پاک دے او صفت مختص دے. نیو ذلی بیا دا شرک تعریف کو ان یثبت لغیر اللہ تعالی، ان یثبت لغیر اللہ تعالی شیئا من صفاته المختصة به تعالی. بیا دا دے شرک دو اقسام دی. یو اعتقادی شرک دے، دویما فعلی عملی شرک دے.
منگ با پا دیر اجمال سر دا خبر وکو چه شرک اعتقادی دا دی یولس اقسام دی. یولس اقسامو کی شرک اعتقادی تقسیم شوی ده. لکه د مثال په تور سره شرک په تصرف، شرک په دعا، شرک په العلم، شرک په البرکت، شرک په الرجاء، شرک په المحبت، شرک په تسمیه، شرک په شفاعت. دا ټول اقسام د چا دی؟ د شرک دی. قرآن پاک کی چې کوم آیاتونه راځي درس په دوران کی هر یو قسم د پاره با تفصیلا داغي اشاره کولی شي او موږ به داغي وضاحت کوو. پاتې شول شرک فعلی. د دې د پاره څلور عنوانات علما بیانوي. یو دا دی تحریمات الله، کوم چې الله حرام کړی دي، لکه سوره مائده اولنی آیات مبارکه کی دی غیر محل الصید. دویما تحریمات غیر الله، یعنی د الله نه علاوه د بل چا په وجه باندې یو شتا حرام ویل. دریما نیازات الله، د الله په نوم باندې نظر و نیاز کول، لکه کوم چې مونږه منښتې کوو که زمونږه دا کار وشولو د الله پاک په نامه باندې با دومره مالی خیر و خیرات کوم. څلورم نیازات غیر الله، یعنی د غیر الله نظر و نیاز کوله. د دې تفصیل با انشاء الله تعالی په سوره مائده کې تفصیلا ذکر کړل شي او تفصیلا با آغا انشاء الله مخی تراشی. دې سره سره قرآن مجید کی مسئله د الہ، دغه مسئله د الہ په معنا د حاجت روا سره، مسئله الہ په معنا د حاجت روا سره مختلف آیاتونو کی ذکر شوی دا. سورۃ آل عمران 3 نمبر آیات کے خودلتا د دې خبر وضاحت ضروری ده چې مشرکانو د الله پاک وجود منلو، دا لات وجود نه صرف دهریه منکر دی. دویم مشرکانو با د الله پاک سره په صفات عظامو کې شریک نه ګڼلو، لکه سورۃ یونس 1 نمبر آیات کې دی. ټول کفارو دا عقیده وا چې رازق الله دی، من یرزقکم من السماء، دارنگی مالک اللہ دے، ومن یدبر الامر مدبر اللہ دے. پدا امور کی دا اللہ سره شریک نہ گنلو، اللہ پدی کی واحد گنلو، دا کارونه صرف دا اللہ گنلا. دویمه خبره کفار د الله پاک د الله په تعدد باندې قائل نو، کفار په تعدد د الله باندې قائل نو، دای نو ویل چې الله دو دی، یو الله دی بل الہ دی. نو کفار په تعدد د الله باندې نو قائل بلکہ پا تعدد دا الہ باندې قائل وو. که منگا سوچ وکو منگا کلمه طیبه کی دارنگ الفاظ وایو لا الہ الا اللہ، منگا دارنگ نوایو لا اللہ الا اللہ، زکا چی
الله کافرانو صرف واحد لا شریک ذات ګڼلو، خو دوی ویلې چې د بعضی کارونه د پاره الها دي، زمونږه خدایان دي چې الله پاک باندې زمونږه کارونه کوي. نو کلمه طیبین معلومه شوله چې کفار مشرکین دا په تعدد د الله باندې نو قائل، بلکې په تعدد د اله باندې قائل وو. دغه وجه دی چې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه مظالم چې پاغه باندې د کفارو د طرف نه کیدل، داغي بیان موږ د علماو نه اورو چې هغه به په ګرمو شګو کې غورځولو او غټ غټ کانی به پاغه باندې کې خودل، خو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په ژبه مبارکه باندې لفظ د احد و، لفظ د الله نه و. نو دلته اشکال دی چې څه وجه ده چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ذکر د احد کوي، ذکر د الله نه کوي. جواب دا دی چې بلال رضی الله تعالی عنه ته دوی سزا په دی وجه باندې ورکوله چې ته یوازې یو الها، یوازې الله ولی واحد لا شریک ګڼې او زمونږه الهاو د پاره شرکت نه منې. نو الله خو دوی منلو، کفارو مشرکانو خو الله منلو، لیکن وحدانیت الله نه منلو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه زکه په مبارک شوندو باندې د احد کلمه جاری وا، ذکر د احد کولو، اختلاف ته کفار سره په وحدانیت الله کې وو، نه په وجود الله کې. وجود الله خو دوی منلو. د سره سره د کفار سره په اعمال صالحو کې بالکل اختلاف نه وو. کمونگا سورہ انفال گورو، سورہ انفال کی دی اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام. کپارو دا بیت اللہ حج بکولو، کپارو با عمری کولے، کپارو با دا کعبی شریفی خدمت کولو، کپارو با دا حاجیانو دا راتللو دا پار سہولیات میسر کولو، دا حاجیانو بے خدمت کولو. پا دغا اعمال صالحاو کی ایت اختلاف نو. دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا واقعہ کی منگتا پا حدیثو کی صاحب تور سرا خکار شوی دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت پا زمانہ کی اعتکاف پا خپل زان باندی نظر منلے وہ چه زبا مسجد حرم کی اعتکاف کوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تا فرمائی او پی بی نظر کا خپل نظر باندی دی وفا وکا. نو اگرا جاہلیت کی بدوی اعتکافم کولو. اعتکافا عمل صالح دے. اعمال صالحو کی دو کپارو دا نبی علیہ السلام سرا اختلافات نو. دارنگی حضرتی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باغیانو تا فرمایل کلی چه دے محاصره کرے و چه تاس ما ولی قتل کوئے. قتل خود انسان کیگی دا وجد قصاصنا ما سوک وجل دی. قتل کیگی دا وجد ارتدادنا چه مرتد شد اسلامنا. قتل دا دی وجه نکیگی چه وعده والی اغبت فیلی وکی رجم شی. نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفرمائی واللہی ما زنیت فی الجاہلیہ، ما دا جاہلیت پا دوران کے ہم بد کرداری چری ندے کڑے. نو دا اغا نیک اعمال وو چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حیات طیبہ رسالت مبارکنا وړاندې هم کافرانو کول او په دې کې هیڅ اختلاف داغوی سره نه و.
نو دلته مونږه وضاحت دې خبرې وکړلو چې اختلاف د هغوی سره په لفظ د اله کې و، لفظ د الله کې نه و، او اختلاف د هغوی سره په عقیده د اله کې و، نه په عقیده د الله کې. الله دویم منلو. تر دې ځای پورې د تفسیر اجمالی او دارنګې د تفسیر چې کوم ضروري خبرې وې هغه تر دغه ځای پورې وشولې. دې نه وړاندې زمونږ درس د قرآن مجید باقاعده طور سره شروع کېدلو والا دی، او هغه درس د قرآن مجید شروع کیږي د تعوذ د اعوذ بالله کومه کلمه شرعیه ده د هغې نه. اصول د تفسیر په خاتمه کې دا وویل شول چې تر دغه ځایه پورې اصول د تفسیر دی اجمالا نه. د دې نه وروسته د قرآن پاک باقاعده آغاز کیږي د اعوذ بالله شریف نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لفظی ترجمه یې دارنګې ده، اعوذ پناه غواړم زه بالله په نامه د الله، من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوي نه. دا لفظي معنا شوله د تعوذ. بیا دلته په دې تعوذ کې 5 خبرې پیژندل ضروري دي. اوله خبره تعوذ دی څه، دویمه خبره تعوذ ته څه ضرورت دی چې مونږ یې وایو، دریمه خبره مستعیذه پناهی طلب کوونکی څوک دی، څلورمه مستعاذ به د چا په نامه سره به پناه غواړي، پنځمه مستعاذ منه د څه شي نه به پناه غواړي. آخره کې دا شپږمه خبره هم ورسره یادول پکار دي، هغه دا چې ما لاجله الاستعاذه مونږه تعوذ د څه وجې نه وایو، یعنی په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې شپږ خبرې، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې شپږ خبرې پیژندل ضروری دي. دا یو مونږ ورسره په آخره کې سوا کړله، ما لاجله الاستعاذه. را بشو د تعوذ خپل معنا ته. اعوذ بالله چې کله مونږ وایو نو مونږ دغه کلمې شرعیه ته تعوذ وایو. تعوذ خپل معنا څه دی؟ طلب الامان من كل شر و آفات. تعوذ ویل کیږي طلب الامان، طلب د امن طلب کول هر شر نه او د هر آفت نه. دا د تعوذ په معرفت کی معنا لغوي شوله، یا دای تعریف شوله د تعوذ طلب الامان من كل شر و آفاتنا. کیفیت تعوذ اعوذ بالله مونږ په کوم کیفیت سره ویلې شو؟ دا اعوذ بالله د ویلو د پاره مونږ ته کوم کیفیتونه شرعاً دي؟ نو دا خبره یاد ساتل پکار دی چې کیفیت تعوذ دا په لسو کلماتو سره ده، لسو طریقو سره ده، د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. داغي وجه دا ده چې بنا د کلمات شرعیو
دا په اتباع باندې ده، لا علی الابتداء د ځان نه په جوړولو سره نه ده. مونږ به په آسانو الفاظو کې داسې ووایو چې تعوذ کلمه شرعیه ده. هر شرعي کلمه دا په شریعت باندې موقوف ده، نه په دې خبره باندې چې د ځان نه جوړ کړل شي، د ځان نه هغې ته کیفیت ورکړل شي. سورة بقره 58 نمبر آیات کې دی اعوذ بالرحمن. نو یو کیفیت او طریقه دا ده چې مونږه تعوذ اعوذ بالرحمن الفاظ سره ویلی شو. دارنګې سورة مریم کې رابشي، سورة هود کې، سورة مومن کې او سورة فلق چې اکثر زمونږ ماشومانو تم یاد ده، قل اعوذ برب الفلق. او سورة الناس قل اعوذ برب الناس. لنډه دا ده چې کتاب الله کې د تعوذ چې کوم کیفیتونه دي، اعوذ بالرحمن، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، په دغه طریقو باندې د قرآن پاک د دغه آیاتونو نه تعوذ لوستل کیږي. نو اته طریقې دا په قرآن مجید کې د تعوذ دي. دو طریقې د تعوذ په احادیث مبارکه کې دي. اول حدیث ابن جریر رحمه الله ذکر کړی دی، پاغي کی طریقه د تعوذ دارنګی دا استعیذ بالله، استعیذ بالله. په دې حدیث مبارکه باندې اگر چې جرح راویانو کړی دا، جرح پر راویانو باندې ثابت شوی دا، لیکن استدلال ور باندې صحیح ده د هغه ضوابط او قواعد د وجنه چې په حدیث ضعیفه یا هغه حدیث چې پاغي باندې جرح شوی وي، په کوم شرایط باندې پاغي باندې استدلال صحیح کیدلی شي. دویمه طریقه د تعوذ هغه په حدیث مبارکه کې ده، اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق. لکه حدیث مبارکه کې دی څوک چې یو داسې علاقې ته لاړ شي چې د خپل علاقه نی، په سفر کې یو هوټل کې دیره شوی وي یا په یو کلي کې دیره شي، هغه دغه کلمات ووایي اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق. الله پاک به د دغه کلي د دغه علاقې د هغه شرونو نه چې هغه زمینی دي، کاغه اسماني دي، کاغه د خپلو نه دي، کاغه د پردیو نه دي، د دې ټولو شرونو نه به الله پاک په امان وساتي. دا اوله خبره د تعوذ ولا چې د تعوذ کیفیت څه دی. په لنډو باندې موږ داسې ویلی شو چې اته طریقې د تعوذ دا په قرآن مجید کې دي او دو طریقې د تعوذ دا په احادیث مبارکو کې دي. لنډه دا دی چې تعوذ په لسو کلماتو سره موږ ادا کولی شو، موږ ویلی شو، موږ د هغې تذکره کولی شو، د ځان نه نشو جوړولی، بلکې هغه اته طریقې چې قرآن مجید کې دي او دو طریقې په احادیثو کې دي، په همدغه لسو طریقو باندې تعوذ موږ ادا کولی شو. دویمه خبره دا وه چې تعوذ ته څه ضرورت دی. مونږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولی وایو؟ د دې متعلقه مفسرین علماء کرام فرمایي تعوذ خو ځکه وایو چې د تعوذ په لوستلو سره امر شوی ده. سورة اعراف 200 نمبر آیات، سورة مومن فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی په قرآن مجید کې فاستعذ بالله الفاظ مبارکو سره امر شوی دی، ځکه مونږ تعوذ وایو او دا ضرورت شوله د تعوذ. دریمه خبره په باب د تعوذ کې مستعیذ به څوک وي؟ دا تعوذ به څوک وایي؟ ناری نبی وایي، زنانه بی وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وظیفه وا
صحابو وظیفه وه. دا د چا وظیفه دی چې تعوذ ووایي؟ دریمه خبره دا وه چې مستعیذ به څوک وي، یعنی تعوذ به څوک وایي؟ جواب د هغې دپاره دا دی چې هر یو مکلفه، کغه نبی صلی الله علیه وسلم وي، کغه ولی د الله وي، کغه یو عام مسلمان وي، کغه نارینه وي، کغه زنانه وي، دغه ټول مستعیذ دي، دوی به تعوذ وایي. څلورمه خبره، مستعاذ منه په دې تعوذ کې خو پناه وي. مستعاذ منه یې څوک دی؟ د چا نه به پناه غواړي؟ نو مستعاذ منه متعلق دی چې ډیر اشیا دي په مستعاذ منه کې، خو د دې ټولو سره فهرسته، د دې ټولو شرونو سرچینه هغه څوک جوړوي؟ شیطان یې جوړوي. د دې وجې نه مونږه په تعوذ کې څه وایو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو شیطان الرجیم دا مستعاذ منه شولو. پنځمه خبره د مستعاذ به ده. هغه مستعاذ به خبره باندې بیا مونږه بحث کوو، خو دلته د مستعاذ منه خبره مونږه رامخې ته کړله. دغه مستعاذ منه مونږ وویلې چې ډیر شیان دي سرچینې شیطان اخلي، ځکه مونږه په تعوذ کې وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دویمه، مستعاذ منه په سوره فلق کې من شر ما خلق الفاظ ذکر شوي دي، او دریمه په سوره الناس کې مستعاذ منه من شر الوسواس الخناس الفاظ دي. دارنگی صورت دخان کی بام راشی ذکر بشی ارتکاب د جاہلیت، ارتکاب د امر جاہلیت، ارتکاب د جہالت، جاہلیت وی کجا او کا جہالتی د دین هم پناه غختل شوی دا. سورت بقره کی دی ان اکون من الجاہلین، دی آیات مبارکه کی ارتکاب د جہالت نه پناه غختل شوی دا. دی آیات مبارکه کی ارتکاب د جہالت نه پناه غختل شوی دا په نوم د رحمان باندې. دا صرف یو څو مثالونه و چې موږ بیان کړل. مستعاذ به دا صرف الله ده. مستعاذ به یعنی موږ پناه غواړو په چا سره؟ به په الله سره. د چا نه پناه غواړو؟ پناه متعلق مستعاذ منه موږ سرچینه بیان کړله من الشیطان الرجیم، او دې سره آخرنه کی منگا ارتکاب تا جہالت بیان کرلو ان اکون من الجاہلین. شپگما آخرنه خبره دا تعوذ متعلق منگا دارنگی کو ما لأجله الاستعاذہ. دغا تعوذ تا ضرورت سا دے، دا سا وجن منگا تعوذ وایو. یو خو مخکی و ضرورت و تصد امر ده ما لأجله الاستعاذہ، د څه د وجنا د کومې پیدې د پاره مونږ تعوذ وایو. د دې د پاره یو حدیث مبارکه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یو تن واغه ډیر سخت غصه شولو. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما سره داسې کلمات دی که چرته دغه کلمات دی اووایي نو د غصه به ختم شي. هغه سړی نور هم غصه شولو. علما مفسرین محدثین فرمایي دغه سړی نه و مګر منافق و، او هغه کلمات چې غصه په هغې باندې سړېدله هغه کلمات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې مونږه د تعوذ متعلقه شپږ خبرې بیان کړلې، د دغه شپږو خبرو د تفصیل نه وروسته لږه خبره مونږه د تعویذ متعلق کوو چې تعویذ زمونږه په شرع کې څه حیثیت لري، د تعویذ جواز شته او که نشته. نو د هغې دپاره اجمالي طور سره مونږه دارنګې ویلی شو. دمونه په دوه قسمه دي. یو هغه دمونه دي چې هغه په الفاظ شرعیه سره دي، یعنی په حدیث مبارکه سره ثابت دي. دویم هغه دمونه دي چې هغې کې الفاظ شرعیه نشته، یا خو پکې مبهم الفاظ دي، یا د شرع سره په ټکراو باندې الفاظ دي. نو اول قسم هغه دمونه چې هغې کې الفاظ شرعیه دي، داسې دمونه شرعان ثابت دي او د استدلال دپاره تفسیر کبیر د سوره فلق آیاتونو مبارکه او ماتحت علامه رازی رحمه الله د تعویذ او د دم د لیکلو متعلقه ښه وضاحت کړی دی. دارنګې زاد المعاد جلد نمبر 6 2 نمبر صفحه کې هم د دم د شرعي دمونو متعلقه تفصیل ذکر کړل شوی ده. کله چې مونږه دمونه بیان کړله چې یو شرعي دمونه دي، دویم غیر شرعي دمونه دي. شرعي جایز دي، غیر شرعي هغه ناجایز دي. د دغې خبرې په تعقیب کې اوس یو وضاحت کول غواړو. هغه دا دی چې یو هغه دمونه دي چې هغه په خوله باندې لوستلی کف کولی شي، دویم هغه دمونه دي چې هغه لیکلی شي. په خوله باندې چې کوم دمونه لوستلی شي او په هغې باندې مریض کف کولی شي، مریض باندې دم اچولی شي، دا په احادیثو مرفوعه سره ثابت ده. لکه په احادیثو کې یو مشهور حدیث ته حدیث لدیغ ورته وایي، هغې کې د دې وضاحت شته. حدیث لدیغ کې دارنګې راغلی دي صحابه کرام په یو لاره باندې تیریدل، دغه کلیوالو نه یې د خوراک مطالبه کړې ده، هغوی انکار وکړلو. صحابه کرام لاړل مخې ته. کله چې وړاندې صحابه کرام تیر شوله، نو دغه خلکو خپل سردار یا خپل یو مریض دا راغستلی دی په اوږو باندې، او د صحابه کرامو دغې ډلګۍ ته یې آواز وکړلو چې تاسو لږ ودرېږئ، دمګری در پکې شته او که نشته. یو صحابي چې کله دا آواز واورېدلو نو ورته فرمایي، دوی ته مثبت جواب ورکړه چې او دمګری موږ سره شته. دغه صحابي متعلقه علماء لیکلي دي چې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه و. نو دغه خلکو خپل مریض راوړلو. حضرت ابو سعید خدری ته خپل ملګري فرمایي، مونږ چرته ته نه یې لیدلی چې تا مریضان دم کړي وي یا تا ته د دم چل درځي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ خپل ملګرو ته ډاډګیرنه ورکړله او دغه سړی دم کړلو، هغه الله پاک په هغه ځای کې فوراً روغ رمټ کړلو. بیا حضرت ابو سعید خدری او دغه ملګرو د دغه خلکو نه د دې دم په عوض کې یو وړوکې رما د وضو د میږو ترېنه واغستله. بیا ورته دا شک و چې هسې نه دا ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا ما تحت مونږ رانه شو، د الله په آیاتونو باندې عوض نه یي،
لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله کارګزاري اورولې ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی تصویب کړی ده او د دوی د پاره دا تسلی ورکړې ده چې هغه عوض او هغه مزدوري چې تاسو اخیستلې ده دا حق ده او دا ستاسو د پاره جایز ده. دا خو د دمونو په خوله باندې د اچولو خبره شوله چې دا په حدیثی مرفوعه سره ثابت ده. دویمه د لیکلو کې یو د سخت صورت ده، هغه دا دی چې لیکل وکي او بیا یې مریض ته ورکي چې دا په اوبو کې حل کا، هغه اوبه وسکه. دویمه تعلیق د تعویض په صورت کې ده چې هغه غاړې ته اچول دي. دا دواړه ثابت دي په حدیثی موقوفه باندې. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 23، دارنگی تفسیر روح المانی جلد 15 صفحه 145، دارنگی کنز العمال جلد 10 صفحه 3، دارنگی صفحه 900 کی د تعویز لیکل یا غاړې ته غورځول یا د سخت په صورت کې د دې ښه وضاحت کړی دی. مونږ په لنډو کې داسې ویلی شو چې تعویز لیکل دا ثابت دی په حدیث موقوفه باندې، او د په دمونه په خوله باندې اچول یا مریض په هغې باندې دمول دا ثابت دی په حدیث مرفوعه باندې. نو په دغه درس کې آخرنی عنوان زمونږ سره د تعوذ دا اعوذ بالله و، پاغې کې شپږ خبرې وې، هغه شپږ خبرو وضاحت راغللو. آخره کې د تعویز مسله وه چې اجمالی طور سره مونږ بیان کړله سره د حوالجاتو نه. الله پاک دی وکی چې زمونږ محنت ضایع نشي. د قرآن پاک د زده کولو دپاره مونږ خپل ټول صلاحیتونه استعدادونه دا په کار باندې راولو او درس په ډېرې پابندۍ سره تعقیب کو. نور ته هم د دې درس د زده کولو ترغیب او تشویق ورکو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.